ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په تېره شوې ویډیو کې مونږه د لیمپ هولډر او د یو سویچ کنیکشن کړی و، یعنې یوه بټن وه او یو چې کومه دی بلب و. دغه بټن نه مونږ هغه بلب چې کومه دی د لګولو او د بندولو طریقه یې زده کړې وه. نو په نننۍ ویډیو کې به وایو چې یو زموږ سره سویچ دی، یو زموږ سره ساکټ دی، یو انډیکیټر دی، یو لیمپ هولډر دی. د دې کنیکشن به څنګه کوو؟ یعنې زموږ سره یو بټن ده، بټن کنیکشن او د هولډر کنیکشن دا خو مونږ په تېره شوې ویډیو کې کړی و. خو نن پسې اضافي کو څه شي؟ یو ساکټ او یو انډیکیټر. انډیکیټر څه ته وایي؟ دا سرې اشاره چې په ریموټ کې لګېدلې وي دغې ته انډیکیټر وایي. نو مونږ به ورسره د دغې اضافه وکړو او ساکټ دا دوه سوري چې پکې وي که نه، او دا مونږ دا پلګ ورکوو د ایکسټینشن بورډ کې یا سویچ بورډ کې دقې ته څه وایي؟ دقې ته ساکټ وایي. نو د دقې اضافه به ورسره کوو. نو تاسو ته په نننۍ ویډیو کې د دې ډایګرام ښایي. نو ملګرو ګورئ، زموږ سره په تېره شوې ویډیو کې چې ما تاسو ته څنګه ډایګرام ایستی وکړه، ډایګرام تاسو ته وباسم. اول تاسو هغه ته کنیکشن واضح کوم، بیا چې دی بیا به نور مخکې ځو. دلته مونږ وایو چې زموږ سره یو لیمپ هولډر دی او یو زموږ سره څه شی دی؟ سویچ دی. دا د څه شی دی؟ سیمبل دی. سیمبل د څه شي؟ د لیمپ هولډر. دا زموږ سره څه شی دی؟ علامت دی. دلته زموږ سره یو نیوټرل وایر راغلی، څه شی؟ دا زموږ سره څه شی شو؟ نیوټرل وایر، یعنې ګرم تار دی. دا زموږ سره شی شو؟ دا پیز وایر دی، یعنې ګرم تار. پیز څه ته وایي؟ حالت ته وایي. دا زموږ سره پیز تار دی، یعنې ګرم تار دی، او د دې کنیکشن مونږ کوو چې دې ته پلس وایي او دې ته ماینس وایي. نو په تېره شوې ویډیو کې مونږ ویلي وو چې زموږ سره سویچ چې کومه دی هغې ته به همیشه پیز تار لګي، یعنې زموږ سره چې دا کومه بټن لګي دا به همیشه مونږ په الکتریکل سپلای کې په ګرم تار باندې استعمالوو، یوز کوو. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه دا ده چې زموږ سره دا بجلي چې کومه ده، دا کرنټ چې کومه دی، دا فلو چې کومه دی، دا تېرېږي، دا کرنټ چې کومه دی دا په ګرم تار کې تېرېږي. نو د دې وجې نه به مونږ دا بټن په ګرم تار باندې لګوو. 24 ګنټې زموږ سره چې کومه بجلي په هغه په پیز تار کې، یعنې په ګرم تار کې. نو د دې وجې نه مونږ دا بټن په ګرم تار کې لګوو. دلته ما دا تار راوستی او دې ټرمینل نه مې ورو، د دې بټن یې دا دی پر دې ټرمینل دی او دی لاندې دی. اوس په دې لاندې ټرمینل نه یو بل او د لیمپ هولډر د بیا راوړو. پوه شوئ؟ نو دا زموږ سره ګرم تار راغلی. اوس چې موږ کله دا بټن آن کړو نو دلته دا کوم نشان چې ما کړی دا داسې پتری غوندې کېږي، دا داسې نیغ شي. دا اوس کوږ دی. دا چې کله نیغ شي که نه نو په دې کې دا کرنټ داسې سټارټ شي. چې کله دا سټارټ شي نو سرکټ کولاو شو که نه، سرکټ چې کولاو شي نو داسې کرنټ پکې راځي. نو دې ته کلوز سرکټ وایي. کلوز سرکټ او اوپن سرکټ او شارټ سرکټ چې کومه دي په دې باندې به بیا خبرې وکړو. دا ځان له یو ټاپک دی. بیا به راشو دلته زموږ سره دا نیوټرل وایر دی، یعنې ګرم یخ تار دی. دا به راولي دې لیمپ هولډر ته. دغه شانتي. نو دا د تېره شوې ویډیو چې کومه دی کنیکشن و. او اوس زه تاسو ته نننۍ ویډیو کې ښیم چې لکه مطلب نن به مونږ څنګه نوی کنیکشن کوو. نو زموږ سره دغه شانتي یو لیمپ هولډر دی. دا یو لیمپ هولډر شو، دا د هغې سیمبل شو. دا زموږ سره سویچ شو. څه شی شو؟ دا سویچ شو. دا د ساکټ شو. دا ساکټ شو او دا د انډیکیټر شو، یعنې اشاره شو. اوس به موږ داسې حساب وکړو چې زموږ سره یو ګرم تار دی او یو یخ تار دی. نو اوس به داسې حساب وکړو چې اول به تاسو په دې باندې لږ پوهه کړم. ګورئ، دا ساکټ چې دی او د انډیکیټر چې دی دې ته به همیشه زموږ سره دواړه تایرونه چې کومه دی هغه ورکول کېږي، د هغې کنیکشن به کېږي. یعنې د یخ تار او د ګرم تار چې کومه دی هغه به دواړه چې دی
ساکټ له ورکوم ساکټ او انډیکیټر دا او سویچ چې کوم دی هغه به یخ تار نه ورکوئ سویچ شو فیوز شو ډیمر شو لکه دا شیزونه چې دي هغې له به یخ تار نه ورکوي د کم ډیوایس په ذریعه چې یو بل حالت کنټرول کوې نو هغې له به تو څه ورکوې هغې له به تو ګرم تار ورکوې د ګرم تار په ذریعه به تو کنټرول کوې یعنې یخ تار به هغې له نه ورکوې نو اوس راځو دا به داسې کار وکړو چې دا ګرم تار به راولو دې ته او بیا به راولو دې ته پوه شوې نو دا چې کله دلته راغلی که نه د دې ځای دې انډیکیټر ته او بیا دې اشارې ته میلاو شو د دې ځای کې پورې دا کنیکشن زمونږ وشو اوس به راولو دا یخ تار دې ته راغلی او بیا دې ته راغلی ښه ګورئ دلته زمونږ سره چې په دې اشاره کې دا کم سپرنګ لګېدلی او دلته چې په دې کې کم لایټ لګېدلی دا خو د یو بل سره چې کوم دی د هغې دا میلاوي نو دې ته چې کله یخ تار او ګرم تار میلاو شي دا زموږ سره سیستم کې پلاک ولګي او دا ساکټ چې د دې ټرمینل چې کوم دی لکه دا دوه هورې چې دي د دوه سوري دا د یو بل نه جدا وي څنګه جدا وي چې لکه دا ځان لګي دا ځان ده اوس تا دې نه دې ځای کې پورې تا یخ تار راوستو دې ځای کې پورې تا ګرم تار راوستو نو کله چې ته په دې تار کې ته وڅارې په ټسټر باندې نو تا ته به دلته څه ښایي تا ته به ګرم تار ښایي چې لکه مطلب لایټ به ولګوي چې دلته بجلي شته دی خو تا له بجلي نه درکوي څنګه چې تر څو پورې تا په دې کې پلګ نه وي لګولی د دې دا د څه دپاره لګي چې اوس ته بورډ خو نه شي راسپړلی او نه ته داسې کنیکشن کولی شي چې بس ته دې ځان په هوا کې دغه بوځي بس په مخه ټک ته ورځي او هغه بیا لرې کوي نو د هغې دپاره دا ساکټ ولګو سمپل پلګ پکې ولګو او ځان له چې کوم دی بجلي بوځ او وخوره به استعمالوه د دې ځای پورې کنیکشن خو وشو اوس څنګه چې دلته کنیکشن مونږ کړی دا بره چې دا ګرم تار به راشي بټۍ ته دقه شانتې دا هم کوم دلته به راشي داسې چل شو دې بټنې ته میلاو شو اوس په د دې ځای کې دا ګرم تار راغلی دې ځای پورې بیا به ګرم تار د دې ټرمینل نه وړو او دې له به وړو د دې ځای پورې خو زموږ سره دا کنیکشن کمپلیټ شو اوس چې دا یخ تار پاتې دی نو دا به یې څه راولو په دې کې ملګری شمې داسې بیا راولو او دې ټرمینل نه به وړو په یاد ولرئ چې څنګه موږ دا یخ تار راوستو او دې انډیکیټر او ساکټ له مو ورکړو په تاسو دلته وي چې موږ سویچ له یعنې بټن چې کوم کنیکشن دی دې له موږ دا ورنه کړو ولې چې تاسو ته موږ ووایي چې موږ سویچ چې کومه دی بټن چې کومه ده دا به موږ څه کوو په ګرم تار باندې استعمالو او ګرم تار له به دا ورکوو نو راځئ اوس تاسو ته پریکټیکلي ښایو تاسو به نور هم د دې نه زیات ښه پوه شئ ښه نو ملګرو دا زموږ سره هغه کنیکشن دی چې په تېره شوي ویډیو کې مونږ کړی دا زموږ سره بټن والا کنیکشن دی او دا پکې زموږ سره پلګ لګېدلی دا زموږ سره د اولمپیک کمپنۍ چې کومه دی یو انډیکیټر دی یعنې یو اشاره ده دا چې دی دا زموږ سره ساکټ دی چې دا پورسلین میټیریل نه جوړ دی چې په عام زبان کې ورته مونږ کاڼي والا ساکټ وایو او دا زما سره یو دوه تارونه دي چې دا به په دې کې څه کېږي استعمالیږي او دا زما سره وایر سټریپر دی یعنې په دې باندې موږ څه چل کوو تار پې سپینوو او تار چې کوم دی هغه پې کټ کوو نو راځئ د دې د کنیکشن سټارټ کوو
نو دا کنیکشن خو زموږ سره وشو تاسو یې نه ګورئ اوس به موږ څه چل کړو یو تار ټوټه به راوالو لږه غونته کې به یې کټ کړو موږ کټ کړه اوس به دا سپینه ګوبر ته انسولیشن مې ترې واړو ورښیې زما سره د دې تار نه انسولیشن واوړېدو اوس به داسې حساب وکړو چې دا یو بدیله ورکړي اوس دا کم تار چې پاتې شو داخلنی دا به قشانتي سټیل کو بټن یې به ورکړو دا کنیکشن به زموږ سره سټیل شي کمپلیټ ګورئ دا تاسو ته ما ولې داسې وکړو تاسو ته ما په سویچ بورډ کې هم کولی شو خو ما وی چې تاسو په اسانه پوه شئ ګورئ ښه داسې کار دی چې وروره دا زموږ سره یخ تار دی دا ګرم تار دی دې کې بجلی راله څنګه چې تاسو ته ما ووایي دې ځای کې پورې راله دې دواړو کې په دې کې ګورئ په دې ګرم تار کې د یخ تار کې چې کومه دی بجلی نه راځي په دې کې واپسي کوي په دې ګرم تار کې بجلی راله دې ځای کې پورې دې ځای کې نه راله دې ځای کې پورې دې ځای کې نه راله دې ځای کې پورې خو اوس څه چل کېږي اخوا بجلی نه ځي ولې چې دلته پکې یو بریک لګېدلی څه شی دی بټن چې هغه ته کله واړی خوا به بجلي ځي د دې ځای کې پورې اوس راله نو تاسو ته چې ما څنګه ووي چې دې دواړو له یعنې ساکټ او انډیکیټر له به یخ او ګرم تار دواړه ورکړي او دې له به صرف ګرم تار ورکړي هغه به د لوډ او د واټا ورکړي نو دا زوم او دا په ساکټ کې لګو ایکسټینشن بورډ کې اوس به پته لګي چې څه حساب کېږي تاسو ولیدل زموږ سره لیټ آن شو ګورئ ښه تاسو ته زه د اشاره راوړم او وینئ دا اشاره زموږ سره ولګېده او دا تاسو وینئ چې په څومره ښکلې طریقه باندې آن شو اوس زموږ سره دا بټن ده نو دا زوړو بلب بند شو دا بلب مې آن کو او بلب مې بند کو بیا یې آن کوم بیا یې بندوم بیا یې آن کوم بیا یې بندوم ورئ ښه اوس زما سره دلته وینئ تاسو د بجلی راغلی ده وینئ که نه خو دلته زما سره څه چل کوي تاسو وینئ دلته زما سره بجلی په دې یخ تار کې ښایي مطلب دا دی چې دا په دې یخ تار کې بجلی راغلی خو دا په اصل کې داسې نه ده دا داسې کار شوی چې دا ایکسټینشن بورډ کې چې کومه دی دا پلګ چې دی دا په نیوټرل لګېدلی په پیز نه دی زه اوس دا الټه کوم ګورئ ورته ښه تاسو یې دا چې ما دې بل سیټ ته ورکړو حقه کنیکشن دی ګورئ تاسو په دې کې نشته او حقه په پیز تار کې بجلی راغلی ده پوه شوئ دا ښایي ځکه چې هلته نیوټرل لګېدلی و خو دلته هلته ګرم تار لګېدلی و دا یخ تار لګېدلی و دلته اوس ګرم تار ولګېدلی دلته بټن راواړو دا زموږ سره په اسانه طریقه چې کومه دی په آن شو تاسو هم په خپل کور کې دغه شان کنیکشن ښه په اسانه طریقه کولی شي او چاته به محتاج نه یې او چاته به مو ضرورت نه وي نو که ویډیو مې خوښه شوي د ملګرو سره یې شیر کړئ او ما هم چالاک له اجازت ورکړئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان